زمون وجود چې هر څونه قوي شي کو زمون دماغ کمزوره وي نو یو ښه ژوند کول ډیر سخته دی. انساني دماغ زمون د وجود یو ډیره نامعلومه برخه ده او ساینټیستان نوې معلوماتونه د دماغ په باره کې معلوموي. اوس هم ډیر خبرې دي چې خلکو ته یو راز دی. ځکه زه اوس تاسو ته د تیرو کالو د ساینټیستانو د نوې معلوماتونو یو شپږ داسې عادتونه وایم چې زمونږ رکوټي عادتونه او رکوټي انتخابونه زمونږ په دماغ باندې څومره غټ اثر لري. نو راځئ چې شروع کوو. شپږم نمبر، سرښکته ګرځېدل. د یو ریسرچ په مطابق څوک چې سرښکته ګرځي هغه ګنګسېږي زر او هر څه ته منفي نظر کوي. دا سټایل د ګرځېدلو په اعصابو باندې غلط اثر کوي او د دې د لاسه کولی شي چې تا ته هم الزایمر پیدا شي. دا یو داسې مرستې ده چې ته کله زوړ شي نو تا نه به هر څه هېرېږي، ته به نه پوهېږې چې ته چېرته یې او هر سوال به زر دفعه کې. نن سبا کې کیدای شي چې تا خلک هم لیدلی چې ډېر زر په غوسه کېږي او حوصله یې ختموي. د دې وجه هم سرښکته ګرځېدل کیدای شي. تاسو هم کیدای شي چې موبایل کې ګورئ او سر مخکته او ګرځئ. کو داسې نو داسې مه کوئ. یوازې ګرځېدل نه دي، کله چې تاسو ناسته مې او سر م ټیټي نو دا هم په اعصابو غلط تاثیر لري. نو نیغ ګرځئ، ښه به ښکارئ او اعصاب هم جوړ وي. پنځم نمبر، د هر څه نه عکس اخیستل. د خپل د ژوند د هرې لمحې نه عکس اخیستل د ژوند د خاصو لمحو یادونه ختموي. د هر څه نه عکس اخیستل زموږ اعصاب کمزوري کوي. کله چې موږ د یو څه عکس وباسو نو زموږ توجه په فریم باندې وي او یا په هغه چیز باندې وي، نو بیا زموږ په یاد یا هغه چیز پاتې کیږي او یا هغه فریم او نور څه شاوخوا کې هغه نه ټول هېرېږي او تېرېږي. نو پکار دی چې د ټولې لمحې نه خوند واخلئ او د پوره توجه سره ژوند وکړئ. څلورم نمبر، تمرین نه کول. څوک چې تمرین نه کوي هغه ډېر زر ډپریسیف کیږي او ډپریسیف چې شي دا زموږ دماغ دپاره ډېر خطرناکه دی. نو سپورت کوئ، تکړه به وئ، خوشحاله به وئ او هر څه به کولی شئ. د هرې مرستې دوا چې ده سپورت دی. کله چې ته خفه وې ته سپورت وکړه، ته بیا وګورې چې ته څومره خوشحالېږي. دریم نمبر، خوب کم کول. خوب زموږ د اعصابو او د وجود لپاره ډېر مهمه دی. کله چې د خوب پوره وي نو ته به ځان فرش احساسې. کله چې خوب کم کوي نو تا ته کیدای شي ډیمنشیا مرستې پیدا شي. بیا درنه د لږ وخت دپاره هر څه هېرېږي، ته نه پوهېږې ته چېرته یې، څوک یې. کیدای شي چې ته بیا خپله ښځه نور نه پېژنې. نو خوب پوره کوه، ډېر مهمه دی صحت دپاره. دویم نمبر، په یو وخت کې ډېر شیان ترسره کول. هر انسان غواړي چې په یو وخت کې ډېر کارونه خلاص کړي، چې وخت یې بچ شي او فکر کوي چې دا کارونه به یې زر خلاص شي، خو داسې نه ده. کله چې ته توجه په یو وخت کې په ډېرو کارونو واچوې نو تا نه هر څه ګډوډېږي او کور کې درته هم مشکل پیدا کېږي. کله چې د بچو سره ناست یې او ستا توجه هلته نه وي، نورو ځایونو کې وي لکه واتساپ، انټرنټ، تلیفون، تلویزیون، نو داسې مه کوئ. نو ما خپله هم اول داسې کول، بیا مې وروسته هر څه بدل کړه. اوس په یو چیز باندې توجه کوم، اوس هر څه ښه دي او هر څه ښه تېرېږي الحمدلله. نو تاسو هم داسې کوئ، ډېر شیونه یو دم نه مه کوئ، دا ستاسو اعصابو ته ضرر رسوي ځکه چې ګډوډېږي او ټینشن کې کېږي. نو بهتره دا ده چې په یو شي باندې دیان واچې او هغه چیز سرته ورسې، بیا دویم شی شروع کړي.
اولم نمبر ډیر تلویزیون کتل په اعصابو باندې غلط تاثیر کوي. د اوکسفورد ساینټیسټ دا خبره واضح کړې ده چې کتاب ویل باندې د اعصاب تیزیږي او ښه کار کوي، لکه په یو موضوع د سر زر رسیږي، او کتاب ویل د دماغو داسې حصې تازه کوي چې هغه مونږ نورمال نه استعمالوو، او وینه سر کې داسې ځایونو له بوځي چې ستا توجه ورسره صحیح شي، نو زمونږ کنسنټریشن ورسره صحیح کیږي او په خبره صحیح پوهیږو. نو کله چې تلویزیون ډیر ګوري او ویډیو گیمونه کوي، نو ډیر فالتو او دروغ ستاسو اعصابو کې ثبتیږي او سوچ او فکر دې غلط کوي، برین وش کیږي. نو چې هغه غواړي هغه تا نه جوړوي، چې غواړي چې هغه باور وکړي هغه تا ته همداسې ښیي، نو ته اخر په هغې باندې باور کوې. نو ډیر تلویزیون مه ګورئ، کتاب راواخلئ، هغه ولولئ، نو ډیر شیونه به زده کړئ او د دې فالتو شیونو نه به ځان وساتئ. دوستانو خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي او ډېر څه مو ترمنځ زده کړي وي. کوم سوال لرئ لاندې کومنټ کې ماته وکړئ، زه به تاسو ته ضرور جواب درکوم. زما ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او بیل بټن ووهئ چې تاسو ته نور د ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم او ډېر څه ترمنځ زده کړئ. والسلام.